د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. روسیې له امریکا څخه غوښتي چې د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د روسیې د امنیت شورا د منشي مرستیال الکساندر وینډیکتوف د شنګهای همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د امنیت شوراګانو د منشیانو په غونډه کې ویلي چې تر جګړې وروسته د افغانستان د بیا رغونې بشپړ مسؤلیت او اصلي بار باید د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو پر غاړه وي. هغه همداراز د شنګهای همکارۍ سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ په ټینګښت کې ونډه واخلي. د یادونې وړ ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته د طالبانو حکومت کوم استازي ته د شنګهای همکارۍ سازمان په غونډو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. جاپان افغانستان کې سږ کال د کرنې په برخه کې د $6 میلیون په ارزښت نوې پروژې پلي کوي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورمایا سره کتلي او د کرنې مالدارۍ بڼوالۍ د کرنیزو محصولاتو بازار موندنې او له نشهیي توکو سره د مبارزې په اړه بحث او خبرې کړي دي. د خبر پاڼې له مخې مولوي عطاالله عمري د دوه اړخیزو همکاریو پر اړتیا ټینګار کړی او د جاپان له سفیر څخه یې غوښتي چې د افغانستان د باکیفیته کرنیزو محصولاتو لپاره د نړیوالو بازارونو د برابرولو او د افغان بزګرانو د ملاتړ په ګډون د کرنې په بېلابېلو برخو کې همکاري وکړي. ورته مهال د جاپان سفیر ویلي چې هلمند، کندهار او بدخشان ولایتونو کې د $10 میلیون په ارزښت د میوه لرونکو نیالګیو د ویش، د څارویو درملنې او د اصلاح شویو تخمونو د ویش پروژې پلي کړي او روان زیږدیز کال کې هم د $6 میلیون په ارزښت نوې پروژې پلي کوي. اوس مهال هیواد کې 6,000 صنعتي کارخونې فعالیت ترسره کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي کابل کې د نوي کیدونکي اشنې انرژۍ په برخه کې د پانګونې لپاره په یو سوداګریزه غونډه کې ویلي چې اوس مهال هیواد کې شاوخوا 6,000 صنعتي کارخونې فعالیت ترسره کوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې کارخونو د تولید د دوام او پراختیا لپاره نږدې 2000 میګاواټه برېښنا ته اړتیا ده. د ښاغلي عزیزي په وینا دوی پلان لري چې د هیواد صادرات $3 میلیارډ ته لوړ کړي او ناخالص داخلي تولیدات $50 میلیارډ ته ورسیږي. باید وویل شي چې دغه غونډه د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه له لورې جوړه شوې وه. د جولای لومړۍ 3 ورځې په افغانستان کې سخته ګرمي وي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یو نامه وایي چې د راتلونکي میلادي کال میاشتې جولای له لومړۍ تر 3مې به پر دغه هیواد د سختې ګرمۍ یوه څپه راشي. یا دفتر د یو پیغام خپرولو سره ویلي چې په ټول افغانستان کې د سختې ګرمۍ اټکل شوی چې په ډیرو سیمو کې به تودوخه له منځنۍ کچې د سانتیګراد په کچه له 2 څخه تر 10 درجو لوړوي. دغه بنسټ زیاته کړې چې د تودوخې لوړېدل کولی شي د انسانانو، څارویو او کرنیزو محصولاتو لپاره خطرناک وي. یو نامه وړاندوینه کړې چې ښایي په ختیځو، شمالي او سویلي سیمو کې تودوخه د سانتیګراد په کچه تر 45 درجو پورې ورسیږي. یو نامه یادونه کړې چې دا یو اندېښمنونکی بهیر دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوی دی. اسرائیل د مهمو پوځي مهماتو له کمښت سره مخ دی. NBC نیوز د 3 امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اسرائیل پوځ د 12 ورځنۍ جګړې په اوږدو کې د ځینو مهمو وسلو او مهماتو له کمښت سره مخ شوی دی. راپور کې همداراز راغلي چې امریکا د ایران پر ضد د اسرائیلو دفاعي هڅو کې مرسته کړې ده. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جګړې پای ته رسېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې وویل چې اسرائیل په وروستیو ورځو کې ډېر زیان ولیده. د نوموړي په وینا د ایران پر اتومي تاسیساتو د امریکا له برید وروسته ایران پر اسرائیل د بریدونو لړۍ چټکه او سخته کړې وه. بل خوا ایران ویلي چې د دوی د چټکو بریدونو له امله اسرائیل اړ شول چې په یو اړخیز ډول اوربند ته غاړه کیږدي. ایران د اتومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د خپلې همکارۍ ځنډېدلو اعلان وکړ. ایران د پارلمان مشرتابه پلاوي ویان وایي چې د جوړې شوې طرحې له مخې د څېړنو لپاره د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې کارکوونکي ایران ته د تګ حق نه لري او دوی به له دغې ادارې سره خپله همکاري وځنډوي. هغه ویلي د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې کارکوونکي په یو شرط ایران ته تللی شي، هغه دا چې د ملي امنیت عالي شورای د تګ اجازه ورکړي او د ایران د اتومي تاسیساتو سوله ییزو فعالیتونو امنیت تضمین شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د ایران اتومي پروګرام ته په اشارې ویلي چې په ایران کې هیڅ څوک له دغه پروګرام څخه نه په شا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي ویلي و چې غواړي د وروستي وضعیت د ارزونې په موخه ایران ته سفر وکړي. د ایران اتومي تاسیسات لا هم په بشپړ ډول له منځه نه دي وړل شوي. د امریکا دفاع وزارت استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو د امریکا برید د ایران اتومي پروګرام په بشپړه توګه له منځه نه دی وړی.
راپور کې راغلي د بریدونو له امله احتمال لري چې د ایران یورانیمو غني کولو پروسه کې څو میاشتې ځنډ رامنځته شي. د سرچینو په وینا ارزونه ښیي چې په پرودو اتومي تاسیساتو د برید له کبله د دې ځای داخلي لارې ویجاړې شوي دي، خو د یورانیمو بډاینې اډانه چې تر ځمکې لاندې چمتو شوي اوس هم تر ډیره بریده روغه پاتې ده. بلخوا د امریکا ولسمشر ادعا کړې چې د امریکا هوایي بریدونو کې د ایران یورانیمو بډاینې تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي، خو ایران لا له وړاندې ویلي وو چې اتومي تاسیسات یې تخلیه کړي او هیڅ زیان ورته نه دی اوښتی. د ایران ولسمشر د قطر له امیر سره ټلیفوني خبرې کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د قطر له امیر شیخ تمیم بن احمد ال ثانی سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د ایران د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې ښاغلي پزشکیان په دې ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د امریکا پر پوځي اډه توغندیز برید د قطر سره د مخامخ کېدو لپاره نه دی شوی، بلکې دا د دې هیواد پر خاوره شوي تیری کې د متحده ایالاتو د ګډون په غبرګون کې ترسره شوی دی. دغه راز د ایران ولسمشر د قطر دولت او ملت د ورورولۍ له دریځ او مخلصانه ملاتړ څخه مننه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ قطر په دوحه کې د ایران سفیر احضار کړی و. اردوغان او ټرمپ د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند پر ټینګښت ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هالینډ په هاګ کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې د یوې لیدنې پر مهال د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند پر ټینګښت او دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د ترکیې دولتي رسنۍ انادولو راپور له مخې اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ فرصتونو او په ځانګړې توګه انرژۍ او پانګونې ته په اشارې د دفاعي صنعت په برخه کې د متحده ایالاتونو د همکارۍ او پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. اردوغان همداراز د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند په ټینګښت کې د ټرمپ د رول هرکلی کړی او هیلهمندي ښودلې چې دا اوربند دې دوامداره پاتې شي. د شال ټلویزیون قدرمند اوریدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه، تر بیا ښه وخت.